بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نوي درس ته رابه شو پاورپوینټ پروګرام ته. پرون تاسو نورې برخې ولوستې، زه راځم دلته تاسو سلایډ شو دا ټولې برخې مو خلاصې کړې. نن به راسو ریویو ته. مخکې له ریویو څخه زه غواړم چې تاسو ته یو تخنیک درته کړم. تاسو راشئ انزرټ ته، البوم ته راشئ. په البوم کې دا برخه زه انتخابوم. راځم ډیسکټاپ ته، دا درې سره تصویرونه انتخابوم، انزرټ کوم یې. کله چې کریټ وهم دا کریټ کېږي. اوس البوم جوړ شو. دلته راشئ ټرانزیشن ته، ټرانزیشن ورکړئ، ټول یې عملي کړئ او یو وخت ورکړئ. 1 سیکنډ ما وخت ورکړی. تاسو راشئ دا سیو کړئ. دلته راشئ، دلته کولی په هر حالت یې سیوولی شئ. یو پاورپوینټ ماکرو انیبل شو دا انتخاب کړئ. فوټ البوم لیکل شوي. راشئ دا په ډیسکټاپ کې سیو کړئ. تاسو کولی شئ چې اواز راشئ ورکړئ. تاسو کله چې په دې کلیک وکړئ ستاسو لپاره داسې البوم جوړېږي چې په عکسونه چې په اتومات ډول راځي او ضرورت نشته چې تاسو هر ځلې پاورپوینټ پروګرام ته هماغه سلایډ شو شان پکې فعال کړئ. فقط دا یو ځلې جوړ کړئ، بیا به وروسته هر ځلې دا عملي کېږي. تاسو په دې کې نور تغیرات هم راوستلی شئ. بل پرونۍ برخه چې وه پریزنټر ویو وه، هغه به دا تشریح کړم تاسو ته. پریزنټر ویو داسې یو حالت ده چې ستاسو لپاره کله چې تاسو پریزنټیشن ورکوئ، راشئ دلته رابه شو سیټ اپ سلایډ شو ته، دا به دا حالت انتخاب کړم ورته. پریزنټر ویو هم فعاله کړئ. دلته راشئ، دا سلایډونه راځي. زه اوس راځم پریزنټر ویو ته، دا انتخاب کړئ. دا داسې حالت ده چې د خلکو لپاره تنها سلایډ معلومیږي، خو ستاسو لپاره ډېر څه معلومیږي. که نوټ مو لیکلی وي نوټ هم معلومیږي، سلایډ هم معلومیږي، وخت یې معلومیږي چې کومه مو نیولې که ډېر ټسک بار هم کارولی شئ. د ال سی ډي کې تغیرات هم راوستلی شئ، بندولی هم شئ. کولی شئ چې له قلم استفاده وکړئ. دلته تاسو څه شی نشاني کوئ، یا له لیزر څخه چې فقط همداسې معلومیږي، له دې څخه استفاده کولی شئ. هایلایټ کولی هم شئ، اینکو دا شیانو ته هم استفاده کولی شئ. کولی شئ چې ټول سلایډونه وګورئ. مثلا کوم سلایډ ته غواړئ زه 10م سلایډ راولم، دا هم راوستلی شئ په اساني سره. بل هر څه کولی شئ دلته. که غواړئ چې دا حالت ختم شي دا ووهئ. دا رنګ و شان چې تاسو کړي وای دا وي که نه وي، زه غواړم چې نه وي. پریزنټر ویو کې فقط تاسو ته به ډېر څه معلومیږي، خو خلکو ته به تنها سلایډ معلومیږي. رابه شو ریویو برخې کې. ریویو کې سپلینګ برخه ده. په سپلینګ کې هماغه غلطیانې چک کېږي. زه مثلا راځم دلته لیکم چې بوک، مثلا په دې شکل زه بوک لیکم. راځم ریویو ته، دا سپلینګ ووهئ. تاسو ته به دا ووایي چې دا غلط ده، په دې شکل به کتاب ولیکئ. که غواړئ چې تاسو مطمئن یئ چې دا کتاب همداسې صحیح ده، لا کوم نوم کې هم غلطي راولي، بیا تاسو څه شی ووهئ، اګنور ووهئ. که غواړئ چې دا اصلاح شي چینج ووهئ، دا تبدیلیږي. بیا راشئ سپلینګ ته، او که غواړئ چې تلفظ یې راشي او تلفظ یې ماته راځي. په ټریجر کې د دې مترادف کلمات راځي. مثلا بوک ته نور څه شی وایي، والیم هم وایي. دا نور برخې هم دي چې د بوک مطابق دي. بل لوکاپ دا تاسو کولی شئ په انټرنیټ کې د باره کې نور معلومات پیدا کړئ. ټرانزلیټ دا کولی شئ چې بل ډکشنري یا څه شی انسټال کړئ، یو مکمل متن ترجمه کړئ. دې لپاره له ګوګل ټرانزلیټ هم تاسو استفاده کولی شئ. لنګویج دا له کوم لنګویج چې د غلطي د اصلاح کولو په خاطر استفاده کوئ، چې دا دلته انتخابېږي. انګلیش دی، په هر ژبه چې تاسو انتخابوئ هماغه انتخاب کړئ. دلته کامنټ ده، دا کامنټ مو مخکې ویلي وو چې تاسو کامنټ ورکولو، هماغه کامنټ ورکوئ. بل دلته چې کامنټ غواړئ چې ووینئ که نه ووینئ، مارکاپ غواړئ چې ووینئ که یا دا رنګ او دغه علامه او د نور برخې تاسو که دا لرې کړئ، بیا هماغه د کامنټ مارکاپ بیا نه وینئ. بل کمپیر ده. کمپیر په واسطه باندې تاسو کولی شئ چې دوه پریزنټیشنه کمپیر کړئ. زه راځم دلته یو پریزنټیشن لرم، مثلا کمپیر 1 غواړم چې دا د یو بل سلایډ سره زه کمپیر کړم. راځم دلته ریویو ته، کمپیر ووهئ. راشئ کمپیر 2 ته. په دې کې څومره تغیرات چې وي هماغه تغیرات راولي. دلته لیکل شوي چې نو چینج ټو دس سلایډ نیکسټ په هېڅ فرق پای نه لري. زه به راشم چې په هماغه سلایډ کې به دلته لږ تغیرات راولم، لږ نور اضافه والی به هم پکې راولم. دا به زه سیف کړم، همدغه کمپیر 2
د اوس کمپیر حالت کې دا نه سیویږي. خو کوم تغییرات چې پکې وي هماغه تغییرات به تاسو ته واضح کړي. تاسو هماغه تغییرات غواړئ اکسپټ یې کړئ، بیا اکسپټ ووهئ، که غواړئ ریجکټ یې کړئ ریجکټ یې کړئ، که مخکیني سره څه شی راغی بیا دا برخه ووهئ. که غواړئ چې دا ریویو ختمه شي اینډ ریویو ووهئ. بل سټارټ تھینکینګ د انکس ده همدغه رنګ ده چې تاسو اضافه کوئ. دلته هایلایټ کولی هم شئ، مثلا بعض ځایونه مهمه وي همغه هایلایټ کړئ، راشئ دلته ټیک انتخاب کړئ. بعض درسونه وي چې مهمه وي تاسو یې هایلایټ کړئ، هایلایټ کولی هم شئ. دلته اندازه انتخابوئ، رنګ انتخاب کړئ، کوم درسونه چې مهم وي همغه هایلایټ کړئ. دا مثلا هایلایټ کوم اریزر ده چې پاکوئ ورباندې. لیزو سلیکټ ده، تاسو یو شکل رسم کړئ، بیا همغه شکل مطابق باندې یو شکل جوړیږي او انتخاب کړئ. بل سلیکټ آبجیکټ ده چې آبجیکټونه انتخابوئ تاسو لپاره. دا تکنیس دا برخې دي. کنورټ ټو شیپ ده چې دا شیپ ته تبدیلیږي. تاسو ته مثلا کوم برخه غواړئ چې شیپ ته تبدیله کړئ، دا برخه غواړم د شیپ ته تبدیله کړم. له دې کله چې دا سټاپ کړم له دې څخه به یو شیپ جوړ سوی وي زما لپاره. راځم ریویو ته. غواړم چې دا د ون نوټ سره لینک وي. ون نوټ څه شی دی؟ ون نوټ داسې یو پروګرام دی چې مایکروسافټ د تاسو مثلا پاور پوینټ له تش باره کې کمنټ لیکئ، یو نوټ لیکئ، یادداشت کمپیوټر کې د همغه په خاطر له ون نوټ څخه استفاده کوي. چې زه راځم مثلا د دې سلایډ په باره کې زه لږ نوټ اضافه کوم. راځم دلته کویک نوټس ته دا انتخابوم، دلته یو معلومات یې لیکم. زه اوس دلته نوټ لیکم مثلا this is end of review. دا مثلا end of review ده. دا اوس ما یو د په باره کې یو نوټ یادداشت کړم. کله چې بیا ورسم بیا به هغه نوټ زما سره وي. دا کله چې ون نوټ ته ورسېږو په ون نوټ کې به یې نور معلومات هم تاسو ته تشریح کړم. دا برخه وه د ریویو او سلایډ شو برخه وه. د توجه نه مننه. نور درس به ریویو برخه به هم تاسو ته تشریح کړم.